محمود غزنوي مشهور غلامو ایاز د سره به ډېره مینه کول. نو چې کوم نورو نوکرانو نو هغې د ایاز سره حسد شروع کړو. چېرې د دې ایاز سره د دې بادشاه ډېره مینه ده، ډېر محبت ورسره کوي. څه چل جوړو چې د سره مینه کمه شي او موږ سره مینه زیاته شي، دا چل جوړو. ډېره ښه چل یې جوړ کړو. نو د ایاز یوه المارۍ وه، جرنده به یې ورته والې وه. روزانه به یې هغه المارۍ کته، چاته به یې څیزونه نه خول او بیا به یې جرنده واله. نو دا نور نوکران لاړل محمود غزنوي ته وایي وی صاحب یو خبره درته کوو. وایه وی د ایاز تا نه څه قیمتي لالونه او هیرې او جواهرات پټ کړي دي، هلکه نه شي کېدی، خو ډېر تابعدار دی. وی صاحب المارۍ دره د خاص هغې کې ایښودې دي او هر سهار یې ګوري، جرنده ورپسې وایي. ولې ګوري المارۍ کې څه دي ده؟ هر سهار یې ګوري او جرنده ورپسې وایي دی تا نه څه قیمتي څیزونه پټ کړي دي. چا وی ښه ایاز یې راوغ دلته راشه ایاز ستا المارۍ شته؟ وی یو صاحب. جرنده دې ورته والې ده؟ وی یو صاحب. هر سهار یې ګورې؟ وی یو صاحب ګورم یې. وی څه دي پکې؟ وی صاحب زما پکې سامان دی. هر سهار او چاته یې ښې؟ وی نه چاته یې نه ښې. هغې حاسدانو دا مې چې صاحب پټې ګوري د خلکو مخکې نه ګوري، خلکو مخکې ګوري؟ وی نه صاحب. پټې ګوري؟ وی او صاحب. وی را چابي چابي تې واغېسته او نورو نوکرانو له یې ورکړه، ورشئ د ایاز المارۍ کولو کې چې څومره سامان یې ټول دلته راوړئ. حاسدان خو خوشحاله وو چې اوس غلا به څرګنده شي، ایاز ته به سزا میلو شي، نوکرۍ نه به مو باسي، جیل کې به یې مو اچوي، سپېړې به م ورکړي د غلا سامان، او چې غلا برآمد شوی لاس به م ترې پرې کړي او سزا به وله ورکړي. یو بل ته خوشحاله دي او سترګې روزې وایي چې نن به غلا برآمد شي. نوکران چې لاړل 3 څیزونه یې راوړل. یو زړې سپلی وې شلېدلې، یو زوړ پرتوګ و شلېدلې ټوټو والا، او یو زوړ کمیس و هغې ته م ټوټې وې شلېدلې وې. درې واړه یې ورته مخکې کېښودل. نوکرانو ته یې نور پکې څه و؟ وی نه صاحب دقه 3 څیزونه المارۍ م ګوټ په ګوټو کتل ادام دله راوړل. حاسدان مړه کې سوچ کوي او بادشاه ایاز المارۍ کې دو؟ وی او صاحب. نور پکې څه لیسته؟ وی نه صاحب. نو ته ډېره المارۍ جرنده کې دا خو څوک غلا کوي نه، او روزانه دا څیزونه ګورې، دا څه شی دی؟ خلک د بیت الله غلاف ګوري، خلک قرآن شریف ته ګوري، ته دې ته روزانه ګورې او خلکو مخکې هم نه ګورې، پټ ورته ګورې، دا ولې؟ وی بادشاه سلامت، زه چې ستا دربار ته لومبې رالم نو په دې کې راغلی، دغه مې سپلی وې شلېدلې، دغه شلېدلې ټوټو والا مې کمیس او دغه شلېدلې مې پرتوګ. تا نوکر کړم، جامه م ښه میلاو شوه، سپلی م ښه میلاو شوې، پټکې م ښه میلاو شو، ډوډۍ م ښه میلاو شوه او عزت م. نو زه هر سهار دا ګورم او د خپل نفس یم چې ایازه ګورې د دې قابل شی وې، ښه د دغه سپلو قابل، د دې شلېدلې کمیس قابل، د دې شلېدلې پرتوګ قابل. تا کې اسم نو دا چې صدي دا د دې بادشاه احسان دی. ګورې دا د محمود غزنوي احسان دی، دا زما کمال نه دی، زما دغه سپلی او دغه کمیس او دغه پرتوګ دی، بل شی نشته. بادشاه من نفس ته ویم چې دا د بادشاه احسان، خو که بادشاه خوشحاله نو د احسانونه به او که بادشاه خفه شو نو ګورې ای نفسه دا سپلی به بیا در اچوم. وی به چې ځه وزه د ما د دربار نه، که لږ بادشاه خفه شو احسان یې بند کړه، ای نفس دا سپلو کې به بیا ګرځوم، ای نفس دا کمیس به بیا در اچوم، ای نفس دا پرتوګ به بیا در اچوم. نو دې دپاره دا کوم چې د ما نفس کې لوی کبر پیدا نه شي او نفس ته مې خپل زوړ حالت معلوم شي چې دا د بادشاه احسان چې دی واورېدل په حاسدینو باندې او بس پوه شوې چې مونږ خو یو څه کول، منځ کې خو معامله بل طرف ته لاړه. بادشاه فورا هغه سیکرټري ته ویې راوړه د کاغذونه، د فایل راوړه، د ایاز فایل را مخکې کا، د فارم فایل د هر نوکر یو خپل فایل پروت را مخکې کا او په هغې یې ولیکل چې نن نه پس به ایاز زما خاص سړی وي، خاص سیکرټري، چې زما مشوره به ده سره زما د ښځې مشوره به ده سره زما د بچو به ده سره او د ټولو وزیرانو د ټولو مشیرانو او د ټولو ممبرانو کار به د ده په لاس ماته را رسېږي. د چیف سیکرټري شو مثلا
د صوبې لپاره یا هلته کې لوی سیکرټري شو چې وزیر اعظم ته د هغه په لاس ټول فایلونه پیش کېږي او هغه ورته وي دستخط کوه کوم او ورته دستخط مه کوه نه کوم آیا د دومره مرتبه میلو شو او چې کوم هغه حاسدینو وی خپې وباسې رای دربار شبه ته ځه هلته کې د ډیران خدمت کوه پټو د ډیران چلاوه ابل ته وی فور فټافټ ځه اول ته پټو کې خدمت کوه ابل ته وی جارو لاس کې والا ازمکه جارو کوه ابل ته ته سپلو ته کېنه چې مهمان راشي دا غي سپلې سنبالوه ابل ته شا فټافټ ځه او زموږ سپلې فالش کوه ابل ته ځه استبل تا او چې کوم د اسونه استبل دي سوټو هغه سوټي صفا کوه حاسدین کم خو رسیدل او چې چا سره حسد کېده حکم ځای ته ورسېد حسد خطرناک جرم د حسد نه بل نشته ډېر انتهایی خطرناک جرم او بل مثال به درکم کړ قرآن حکیم کې الله تعالی ذکر کړی زه نه ویم د ځانه قرآن حکیم کې الله ذکر کړی دی د حضرت یوسف علیه السلام او د هغه درونه یوسف علیه السلام خوب ولید إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين یعقوب علیہ السلام ته خوب بیان کہ یعقوب علیہ السلام پلار هم پیغمبر یوسف علیہ السلام پیغمبر پلار یعقوب علیہ السلام پیغمبر نکه اسحاق علیہ السلام پیغمبر د نکه پلار ابراهیم علیہ السلام پیغمبر څلور پښته پیغمبران یو ځل نبی علیہ السلام چې تاسو کو پیغمبر انسان څوک دی پیغمبر د نسب تاسو کوي یوسف ابن نبی الله ابن نبی الله یوسف د یعقوب زوی یعقوب د اسحاق زوی اسحاق د ابراهیم زوی علیهم السلام نسب کې دا څلور پیغمبران دی یو بل اولاد وی اومید د خوب چې یولس ستوري او نور او سپوږمۍ ما ته په ځمکه پراته دي یعقوب علیہ السلام ته چې خوب وې نو اخو پیغمبر او پوه شو وی بچه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین ولی بچه رونو تغگو نکے حسد بد سره شروع کی او سکیم سازش پر ته جوړ کی ور شیطان غټ دشمن دی رونو بد ته ولم سه نه بکیدا خوب ته بیان نه کی ګوره د عاشق د پلا ډیر خو بعض بچی سره زیات مینه فطرتن مینه پاغي خدای نیول نه کوي خولې مو ډیر زیات ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما یوسف علیہ السلام د معراج په سفر کې ولید نو د ټول مخلوق انسانیت نیم حسن خدای ورکړو ورنه پینه به کېدا کول یاره ده په اتفاق باندې ماشومو تخلینا خبر اوزی خو بیرونو ته ورسه رونه پوي شو هم د پیغمبر بچیو خو خيارانو خا یو لستوري خو مونږ یو لسرونه نور او سوګمه خو مور او پلار دي دا برده تابع کیږي ته به سجدتو دا چته کیږي حسد شورو کو چې یوسف علی السلام د مخ او صخو کې ګور حسد دونه خطرناک شی حسد خو یو پخپل ګناه ده حسد د وجه بغض پیدا شي دا دویمه ګناه کبیره ده د بغض د وجه نه ګور ګناهونه حسد شمیره حسد ځان له ګناه کبیره حسد د وجه بغض پیدا شي دا دویمه ګناه کبیره د بغض د وجه نه څه پیدا کیږي هر وخت هغه سره د دشمنی سوچ ولکه هر وخت د دشمنی سوچ دا دریمه ګناه کبیره او کما خله درغه کنزل ورته کوي د سرور مشوا پوشي شي غیبت کوي د پنځه مشوا الزام په تلی بهتان د شپږه مشوا چې په وخت بل شو وجلیه یا سکیم د وجلو کوي د و مشوا دومره غټ ګناهونه یو ځای نه حسد د وجه رونه ساده شو کو میټینګ یو کو الکه خو خام د چې د تسجد وکړه نه ما کوم دی خو الکه خو خام د یوسف دا رپورټ دا به مو مشری سج خوبونه نه او دغه لړکوي سکیمه جوړ کسه پلان لرال بابا منځو چتا سیل لزو چکر لزو منډه ترړې وو لوبه ټوکې به وکړو دا یوسف لا سره پرې هغه بدان نه جدا کاو یعقوب علیہ السلام نه دې ځان نه جدا کوم نه بابا زلو بکو زنگل تزو وی انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون بچے تاسو به سوچے په خپل لوبو ټوکو کې او دارنه شرمخونه تختی دی علاقه کې شرمخان ډیر زیات نه بابا
قسم د تخرو چې مونږ به د حفاظت کوو. ان له لحافظون لئن اکله الذئب ونحن عصبه. دومره ډلې نه به شرمخ سنګ تختول کوي. فکر مکوه بابا مونږ به حفاظت کوو. ښه بوځئ د پلار مخکې به بوږه که ښکلاو به بابا ستا ډېر خوښ دی که نه؟ بچې زمونږ هم خوښ دی. ښکلاو به او کله په یو مخ چپه او کله په بل، او چې د کلي نه یې وویسته او ځنګل ته یې که نو ځمکې له به یې راوبرو. څپېړه څنګه خوب دې لیدلی دی؟ خوبونه والا وایه که نه؟ مونږ به تا ته سجدې کوو. یو ویړه په ځنګل کې چې کوم شل کوي په هغې کې ور وغورځو او کمیس یې ته وویسته او چې تا صحرایي چیلۍ ګړی ښکار کړې وه د هغې هغه وینې پرې ومږلې او یعقوب علیه السلام بیا راوړو او چې دی کله په کوي کې غورځاو نو جبریل علیه السلام ورته ولاړ او کلکې ونیو. کمیس پرتوک پرې تیستی او په کوي کې لاندې یو تیږه وه په هغې یوسف علیه السلام کېنه ښه محفوظ او د جنت یو کمیس یې وله په غاړه کې واچو. بعضې علما وایي دا هغه کمیس و چې ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اچولو. هغه هم بېعزتي وله کړې وه او دغسې اور ته غورځولې. نو ابراهیم علیه السلام نو جنت نه وله د ریخمو کمیس راوړه ابراهیم علیه السلام ته یې چولو. هغه کمیس بیا د هغه نه پس اسحاق علیه السلام سره و، اسحاق علیه السلام نه پس یعقوب علیه السلام سره و، او یعقوب علیه السلام د هغې نه داسې رکوټې غوندې یو تاویزګی جوړ کړی او هغې دله په غاړه کې اچولو. د جنت ریخم خو ټوټې ځای کې ځایږي که یو مفسر دا قول لیکلی دی. هغې وله د مرۍ نه لرې که کمیس یې کولاو که په دې غاړه کې ورته واچو. زه به چېرې دغه فکر مه کوم. دوی رالل پلار له جړه او انګوله او بابا تا ټیک وې او مونږ خو منډې والې او یوسف رانه شرمخ وتښتم. بلکې یو مفسر دام لیکلی دی چې یو شرمخ یې نیولې او هغې په زنځیرونو تړلی او پلار لی راوست. بابا ستا د دوی مجرم دغه شرمخ هم دله راوست. نو مونږ نه وجه ستا مخکې به وجنو نه پرېږدو او دی کمیس دی او دی وینه ده. یعقوب علیه السلام چې کله کمیس ته وکتل وی شرمخ ډېر هوښیار دی، ډېر هوښیار چې زما د دوی نه روغ کمیس ایسته، کمیس یې ولاړو شلونه داسې هوښیار شرمخ. هغه فارسیبانان وی دروغ ګوره عقل نه باید، وی د دروغجن عقل نه دا غل ولې ګیر شي. نن سبا وی دیوالونه هم الوی دا حقیقت دی. داسې هوښیار شرمخ چې زما زوی یې خوړو کمیس یې نه شلو او شرمخ ته مخ کو وی تا زما بچې ولې خوړو. هغه بچې چې په هغه کې د ابراهیم علیه السلام وینه ګرځي او هغه بچې زما اسماعیل چې په هغه کې د آخر زمانې د پیغمبر وینه ګرځي. دا پې څنګه حمله کوله او ته پته وه شرمخ وایي په موږ د پیغمبرانو غوښې خوړل خدای حرام کړي دي. گویا شول زما مجال شته چې ستا زوی وخورم، زه به ستا زوی څنګه وخورم؟ دروغ وي درته صاحب. بس دا رسوا شو، شرمنده شو، پلار ته رسوا شو، شرمنده شو، دوکه شوه، دروغ شو، حسد شو، پلار ته ضرر رسول شو. او هغه سره خدای څه وکړل؟ قافله په لاره تله، اوبو له کسان ولېږل چې د کوي وګورئ، اوبه پکې وګورئ. هغې بورقه ښکته کړه چې د کوي کې به اوبي، چې بورقه یې راوچته کړه یوسف علیه السلام ورپورې نښته. دا خو وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بدماء. بس هغوی وی دا خو خشتالک او بویه ته مصر ته او د مصر په بازار کې خرڅ کړ. عزیز مصر واغشت، بادشاه واغشت، وزیر اعظم واغشت، هغې واغشته. قصه خو اوږده ده خو هغه یوسف علیه السلام الله ورسو بادشاه ته. اوږده قصه ده، قصه په دلته نه کوم تفصیلي، هغې بادشاه ته ورسو. دلته به یعقوب علیه السلام جړل وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم. ړې دړمنونو جړل به سترګې تکې سپینې شوې وړاندې شوې. الله دې مسلمانو سره ګران کار. بادشاه شو، غله شاټ شوه، خلک به تلل یوسف علیه السلام د اوو کالو غله ساتلې وه
دا یو خوب لیدلی شوی د هغه خوب په رڼا کې بادشاه خوب لیدی د 7 کالو غلی ساتلی وه چې غلی ساتلی وه یعقوب علیه السلام بچو ته وی ځار شه که نه مصر کې غله ده چې راوړی ډېره ښه غلې له لاړل دا لس رونه د یوسف علیه السلام خپل سکر ور بنیامین یې بونه تړ چې لاړل یوسف علیه السلام خو په تخت شاهي ناست دی اوس تاج یې په سر او پروټوکول دی پولیس او فوج مخکې وروسته منډې وی او لوی عزت دی شاهانه دربار دی او دوی خو په خړو پړو جامو کې ایستلې بېکاره پیسې وله یوړ مونږ راغلي یو مونږ د یو پیغمبر بچي یو پیغمبر زمون پلار دی یعقوب نوم دی او جئنا فی بداعت مزجا سب مختصر غوندې کوټه پیسې مې راوړې دي مهرباني وکړه مونږ له غنم راکړه او صدقه م راباندې وکړه ګوره که نه حسد ته ګوره که نه نن حاسدین کم ځای ناست دي د هغې ورور دربار کې ناست دي او سوال کوي کوټه پیسې م راوړې دي او تصدق علینا لږ خیرات هم راباندې وګټه نه پېژني عرفهم وهم له منکرون هغه وپېژندل چې دا خو زما رونه دي دوی ونه پېژن چې دا زمونږ غرور دی ګوره حسد ته حاسدین څومره شرمنده څومره رسوا سوال کوي صدقه وکړه او هغه بره په تخت شاهي ناست چې چا سره حسد شوی دی بادشاه دی اډر کوي قلم دی ورسره ټول بیت المال انچارج اختیارمند دی ورته وی والا اے بادشاه سلامت یو ورور هم د پلار را سره نه دی را پرېښی هغه ورور د یوسف علیه السلام سکه و بنیامین نه دی پرېښی هغه خبره نه کې چې هغه دې مراله راکړه ها نوکران ته دل عمل ورکړي خو ګوره دروغ وایه دروغ ونه وایه نه صاحب رښتیا وایو وی رښتیا وایه وی بل ځل به راولې پته به ولګي ستا سره دروغ و د رښتیا که مو راوس خو ټیک ده که مو رانه ستا سره به ګورم نه چې رابولو رابولو پلار ته به مینت وکړي لاړل بابا ډېر ښه بادشاه مونږ له شی راکړه او د بنیامین یې شی م راله راکړه خو بابا راته وی چې بل ځل لا دی راولې به او کرام نه وس دروغجن به یې ما ته به م دروغ ویلي نه نه هل آمنکم تاسو باندې بیا اعتبار وکړم چې مخکې مې د یوسف په دغه کې در باندې اعتبار کړی دې نه پرېږدم دا بچې ځان نه جدا کړم په د یوسف مې نه مات کوم دې چې ته جدا کړم دا خو ما ته د یوسف په ځای دی اوس امرانه جدا کرانه مشو کو او رانه مړ کو او بیا وایي چې شرمه خوړلې دی دروغجنو او اوس دا بچی رانه شو کوي ظالمانو بابا قسمونه د تخرج ورې دروغجن به ثابت شو سزا به راکړي بادشاه او خیر د قافله کې د ټولو قافلو په مخ کې راته پرېږده مجبوره یې کړه پلان بیت چې ورلله وی هغه دغه هلک دې دام راوسته دام راوسته ښه ډېره ښه ده دوه کسان یو کوټه کې سملې دا د یعقوب پیغمبر بچی دی عزت وله وکړي ځان له کمره کې دوه کسان سملوي شابه او مشران مخکې کوي مشران څوک مشر دی دا ورپسې څوک دی دا د دې کمره کې بل مشر څوک دی دا ورپسې څوک دی دا د دې کمره کې بل مشر څوک دی هغه لس فیضان لکړل دا بنیامین پکې کشر دا یوازې پاتې شو چې یوازې پاتې شو وی جړل یوسف علیه السلام ته ولې جاړي برګری وې زما یو ورور یوسف نوم یو کاغه جم دی ونن به ما سره هغه کوټه کې او زم لاس ولې څه شو هغه د رونو سره مخکار لتلې او پته نه لګي شرم خوړل بس یوسف هغه په خیر دی مې یې غزه دی ورور د یعقوب پیغمبر دوی زری ځان سره کوټه کې سملو بیا ځان له کوټې ته بوته چلې وسره برابر کا وته ټول حلوي بچره یوسف زید ورونو طریقه ګونه کې ترې پچل ول پاتې کوم پچل ول پاتې کوم نور قصه برستو ګورو سار لچې ولا غلا ورکلا یو ورور لا نو دا د غلا دا د پنوم د یو پنوم مان کوا نو بنیامین لچې غلا چولا نو چې کم د سپینو زرو جامو پاغه به غنم ورکول هغه د پاغه بوجه کې پټ کا وتا چل پس چل پاتې کوم وخت باندې چې قافله روانه شو نو سړی आवाज وکړ وی شه بغه جام نشتا یوسف پیغمبر ها غلا کوي غلا لراغلی جام وی ولی بادشاہ سلامت وی جات نشتا وی تاسو پټ کړی خمون غلیو مونږ له یعقوب علیه السلام پیغمبر بچیو مونږ لا نه کړی
وی خکل چاپا بوجه کې راوته بیا بسی ځه وی صاحب زمونږ یو خپل قانون دی اپې چالو کا او دا پته و چې مونږ جام نه پټ کړ زمونږ خپل قانون دی وی څه قانون دی وی زمونږ قانون دا دی یعقوب علیه السلام چې څوک غل دی غلامي دا سړي چې د چا په بوج کې راوستا غلام وی وشو فیصله وی شروع کې نو لاول د بنیامین هغه نه کول اول چې پلیف شکیان نشي د نورونه هغه فبدأ بأوعيتهم قبل وعايته هغه نور شروع کړل لټای د بنیامین په بوج کې جام راووت هم لیدل غلام کړی ده که نه وایو هم لیدل که نه هغې ورته سوې وی صاحب ان سرق فقد سرق خله من قبل که ده غلا کړی د دې ورور یوسف نوم یې هغه هم یو وخت غلا کړی فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علیہ السلام له خبر راله غصه شو چې زه ته اوس وایم چې ما کوم ځای غلا کړې ده خو که خبره کوم شیخ کاره کېږي وی دی لغه پرېږدی خو بنیامین ما سره پاتې شو زه د قانون مطابق لی کړې ده کور ته دی روان شو صاحب او چې کوم پکې مشر و یهودا هغه وی زه خو نه ځم پلار له به څه جواب ورکوم زه خو نه ځم یا به زه مړ شم او یا به دا رور بوځم زه چېرته ځم دا نور لاړل یعقوب علیہ السلام ته چې ازوی خو دې غلا وکړه بادشاه رانه ایثار کو وی بیا هم دوکه را سره وکړه بل بچې عمران او شو کو وی صاحب دې قافلې ولن تپوس وکړه قافلې ګوی ورکړه جړل به یعقوب علیہ السلام جړل به والله المستعان على ما تصفون زوی بس خدای سره زما مددگار دی الله نه به مدد غواړم اورونو ګورې مظلوم منو سو بچا سره سو کی ځان چې ظلم در سره څوک وکړي او زیاتې در سره وکړي نو بچا ته و الله یو خدای ته چغه وانه خدای به مدد کوي ټیک تا چې الله ډېر مستغني دي زر به مددونه کې سموده پس به وکړي سموده پس به وکړي سموده پس به وکړي خو مدد به دې کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ته مظلوم فریاد ورسېږي الله آواز کوي لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم څه وخت پس ولې نه خو کوم به جړل به سترګې سپینې راووتې دې نورو بچو ته وایي یا بني اذهبوا فتحسسوا من یوسف لی بچو لاړ شئ تاسو لږ د هغه یوسف تپوس لږ وکړئ او د هغه بل رور تپوس یې مو کې زه خو ورپسې مړ کړم تاسو زما خو سترګې ړندې شوې زما خو دماغ کار نه کوي لاړل چې څنګه لاړله بادشاه ته یوسف علیه السلام ته ودرېدل ای بادشاه سلامت د خدای خاطر وکړه یو منت لراغلی وایه بیا سره راغلی وی ګوره او دې دله چې ونه په دویم دل غله ورکوله په هغه بوجو کې ورته خپلې پیسې مې سیم بندې کړې چې دا یو هغه پلار مو مخکې یوسف پسې په سترګو ړوند دی اوس بنیامین پسې دی داسې دی چې خبرې ترې نه کېږي جاړي وی ښه وی هل علمتم ما فعلتم بیوسف وی تاسو چې یوسف سره کوم ظلم کړی دی هغې نه خبر یې او زر یې ورته تاج خپل کوز کړ او په دې مخ به د بادشاه نو روبه نه چولو هغه یې ورته لرې کړ چې تاج یې ورته هغه خو یوسف حسن خو غیبېږي نه انک لانت یوسف ته یوسف یې څه زه یوسف یم په ما له احسان وکړه باندې نه ښار ته راوستم او کوي نه راوویستم یوسف علیه پیغمبر بیا هم پیغمبر یې که نه دی ونه وایي چې په ما هم ظلم کړی دی ما سره هم دا وکړل ما سره هم دا وکړل ما سره هم دا وکړل یو ترې دې دونه وله ورکړه وی کوي نه خدای راوویستم جیل نه خدای راوویستم خدای بادشاه کړی زه هغې ورته څه وایم تالله لقد آثرك الله علينا فإن كنا لخاطئين بس پیشو وی غلطی مو کړې ده تعالی خدای فضیلت در کړې ده مون خدا نشو برداشت کولی حسد مو پړه کې تعالی خدای فضیلت در کا مون غلطی کړې ده یوسف علیہ السلام ته دام ته پوښتنه کوي چې ولې حسد کاو ویلا تسریب علیکم اليوم اس ملامتیا نشته زه اذهبوا بقمیصی دما دا کمیس والے دما پلار لا یو سے ابا خدای جوړ کی او ټول مصر ته راځي چې کمیس روان کا نو یعقوب علیہ السلام الته کې خپل خاندان ته وای الی اجد ریح یوسف لولا ان تفندون اے خلقا پما خود یوسف خوشبو لگی
پلار خوشحاله دی، مخ روښانه دی او مخ نه مسکراهټ، دومره کاله په پلار مسکراهټ نه دی راغلی یعقوب علیه السلام. پیغمبرانو باندې ازمایښونه ډېر راځي، مخ خوشحاله روښانه او کور ښځې ته نورو چې کوم خلک دی انی لاجد ریح یوسف، د یوسف خوشبو را باندې لګي. کما ته د قمقل نسبت نه کوي نو هغې ورته وي تالله تفتأ تذکر یوسف، دا ته څه کې دی مار یوسف یاد دی ځان وجنې. یوسف کوم دی د هغه خو به غوښې هډوکې هم خاورې شوي وی قسم دی په ما د خپل بچي یوسف خوشبو لګي، تاسو ته پته نشته د هغه خوشبو په ما باندې لګي. دغې کمیس راورسېد چې راورسېد د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو. قرآن وی فرتد بصیره، نظر یې ولګېد. ما درته نه وی چې زه د یوسف خوشبو وینم. قافله روانه شو مصر ته. یعقوب علیه السلام بیبي ته مخکې دي، بچي ورسره دي، خاندان ورسره دي. یوسف علیه السلام بار استقبال له ولروت، تخت شاهي بار میدان کې ولګاو او ټول وزیران او چې څومره فوجي جرنیلان او پولیس افسران او سکرټریان دي ټول میدان ته ووتل. د اسمان فرشتې تماشې لرالی، اسمان فرشتې الله نه اجازت غواړي. الله دا جله خو موږ ته وښایه، دا به څه چلي؟ دومره کلونه پس د یو بوډا پلار پیغمبر او د یو زوی پیغمبر ملاقات کېږي، دا به څه منظر او دا به څه چلي؟ اسمان کې الله نه فرشتو ویلار شو کې تماشا او میدان کې تخت شاهي لګېدلې دی لکه دې زمانه کې چې میلمه راځي او دې زمانه کې او توپ سلامې دي او خټک ډانس دی او پلانکې ډانس دی او پلانکې ډانس دی. دا خو دې زمانې استقبالیه خدا ده او هغه او چابک دستي سلوټونه هغه زمانه کې خپل نظام فوج پولیس لګیا دي خپل سلوټونه کوي او دې په تخت ناست دی او پلار یې راغی، مور یې راغله، یولس وروڼه هم راغله او چې څنګه راغلل په سجده پرېوتل، خروا له سجدا. دې زر راکوشو، پلار یې د مټه ونیوه، بابا هذا تأویل رؤیای من قبل، دا زما د هغه ماشوموالي د خوب تعبیر. بابا ګورئ څه عجیبه وایي که نه، بابا تاسو خدای مخه پکېږئ خیر دی، باندې نه خدای ښار ته راوسته. بابا په ما د خدای د احسانو چې کوی نه راوستم، بابا په ما د خدای د احسانو چې جیل نه راوستم، بابا په ما د خدای د احسان دی چې خپل وروڼه را سره یو ځای کړل، چې وروڼو ملامتیا هم ختمه شي، وروڼه یو ځای کړل. خدای پاک حاسدین ملامت شو که نه شو، حسد ښکاره شو که نه شو. چا سره چې حسد کې د خدای کم دی ته ورسو، کمې مرتبې ته خدای پاک ورسو. نور مارونو حسد خطرناک بیماری چې چا سره حسد کې قسم دې که دا نعمت دی والی نشي غشتی. دا نعمتونه چا ورکړي انسان لا؟ الله. نو چې ته وایې چې دا د مال ولې دی، دا مال ولې دی، دا حسن ولې دی، دا عزت ولې دی، دا علم ولې دی، دا موټرې ولې دی او دا بنگلې ولې ده او دا ځمکې ولې ده؟ نو دا خو سپېره خدای سره ته جنګ کې، دا خو په خدای اعتراض کې، دا څه خو خدای ورکړي دي. نو او کومه کې څه حاسد خپل نه خوري، بل چاته ضرر نشي رسولی، دې غټه سزا ده. حسد خطرناک بیمار، ډېر لوی خطرناک جرم. او اخیری کې دو حدیث درته وایم. لیلة القدر په شپه الله د هر چا دعا قبلوي، خو چې کوم سړي پړه کې مسلمان سره حسد وي د هغه دعا نه قبلېږي. او د عرفات په میدان کې الله ګناهګار هم بخي، فرشتې وي دا خو په ګناهګار دی پیدا مې ورسره وبخل، خو چې د چا په زړه کې مسلمان ته حسد وي دا خدای په هغه میدان کې هم نه بخي. دومره خطرناک شی دی. حسد ډېر لوی خطرناک شی دی، ډېر خطرناک شی دی. دا به یېروي، مسلمان سره به حسد نه کوي. ولې خدای مال ورکړه؟ ووایه پسخېدل جایز دي، غیبته ورته عربی کې وایي دله د خدای مال وکړه د دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د علم ورکړه د دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د بچي ورکړه د دې نصیب کې مال هم خدای داسې راکړي، دله د عزت ورکړه د دې نصیب کې مال هم داسې راکړي، دله د موټر ورکړه د دې نصیب کې مال هم خدای راکړي. دې ته غیبته پسخېدل وي دا په شریعت کې جایز دي، حسد به نه کوي. او که کړي وي توبه وباسئ الله ته. حاسد خطرناک انجام ډېر لوی ګناهونه دي حاسد دپاره. نو حسد خطرناک شی دی، الله دې د حسد نه وساتي.